په اقامې کې به فوټو څنګه چینج کوو اکثر ډیر کسان ما ته دغه میسجونه کوي چې دی باندې یو تفصیلی ویډیو جوړه کا چې موږ به اقامې کې خپل فوټو چې دی هغه څنګه چینج کوو اکثر ډیر کسان وی هغه اقامې کې فوټو چې دی هغه صحیح نه وی راغلي نه هغه فوټو چینج کول غواړي په دې باندې ما یو تفصیلی ویډیو جوړ کړو چې تاسو به خپل اقامې کې فوټو څنګه چینج کوئ اوس چې دی هغه سیستم چې دی هغه چینج شوی دی هغه به تاسو توکل نه خپل اقامې کې فوټو چینج کول شي اوس توکل نه چې دی هغه کې ایرر راځي نو اوس په تاسو ابشر نه خپل فوټو چې دی هغه به څنګه چینج کوئ یو خبره بالکل تاسو کلا غوګونو باندې واورئ چې دا فوټو کله تاسو چینج کوئ نو دا فری نه دی د باندې تقریبا 150 ریال ټیکس دی صحیح ده د 150 ریال به تاسو حکومت ته جمع کوئ پس ته به تاسو اقامې کې فوټو چینج کیږي اوس ډیر کسان بیا وایي چې دا دروغ دی او دا نه کیږي چونکې زه په خپل نه چینج کوم زه صرف تاسو ته طریقه ښیم اوس به زه د موبایل سکرین ته او تاسو ته به زه پریکټیکل طریقه ښیم چې دغه اقامې کې به تاسو د فوټو څنګه چینج کوئ د ډېر سمپل یو 2 سټپ دی هغه تاسو فالو کړئ نو تاسو اقامې کې چې دی فوټو هغه به چینج شي مرګور اوس په موږ خپل ابشر چې دی دا به موږ اوپن کو ابشر چې کله موږ اوپن کو دا ابشر زمونږ اوپن شو بیا به د کته تاسو ښکاري مای سرویسز په دې مای سرویسز باندې به کلیک کړئ مای سرویس باندې تاسو کله کلیک کو نو بیا تاسو ښکاري چینج ریزیډنس فوټو دې باندې به کلیک کړئ دې باندې تاسو کله کلیک کو بیا دې شین لیکي کې تاسو ښکاري چینج ریزیډنس فوټو په دې باندې به کلیک کړئ په دې باندې تاسو کله کلیک ټولو کې اول به د دې کوم ټرم اینډ کنډیشن چې دا به ولولئ ته تاسو ښکاري چې تاسو له دې کې څه ریکوایرمنټ دي صحیح ده دا پکې مکمل ټول وګورئ چې کس چې دی هغه په سعودي عرب کې پکار دی او نور دې کوم دغه شانتي ډېر زیات اپشن دا به ټول تاسو چک کړئ چې دې باندې تاسو بالکل پوره یې نو تاسو بیا خپل فوټو چې دی هغه چینج کولی شئ ټیک ده ځکه دا یو زه پړاوم نو دا ویډیو چې دا به ډېره زیاته اوږده شي دا چې کله تاسو ټول پړاو کړه او دې باندې تاسو بالکل صحیح یې نو بیا به بیک راشئ بیا تاسو ښکاري اټیچ ریزیډنس فوټو دې باندې به کلیک کړئ دې باندې تاسو کله کلیک کړه نو دلته به خپل فوټو چې دی هغه به اټیچ کړئ بیا تاسو له څنګه قسم فوټو لګي هغه دلته ټول مکمل چې دی هغه ورکړي دي صحیح ده دا به پړاو کوي هغه بلیک اینډ وایټ باندې سیکنډ نمبر باندې چې دی هغه به د 6 میاشتو فوټو او تړ چې دی د هغې بیکګراوند چې دی هغه به خالي او فور چې دی هغې کې به ستاسو په سترګو باندې څه ګلاس ملاس نه وي ستاسو فوټو چې دی هغه به جي پي ای جي یا جي پي کې وي صحیح ده بیا به تاسو دلته نه اټیچ فوټو باندې کلیک کړئ دې باندې تاسو کله کلیک کړئ دا بیا تاسو ګیلرۍ ته بوځي صحیح ده هغه فوټو به تاسو ګیلرۍ کې ایښي هغه به تاسو دلته اټیچ کړئ بیا به تاسو له یو 2 سټپه نور راکړي هغې کې بس تاسو ویریفیکیشن هم غواړي تاسو نه نفاذ هر څه به تاسو نه غواړي تاسو چې هر څه کمپلیټ کړه بیا به هغې کې تاسو نه ستاسو د کارډ کم نمبر چې دی هغه به وغواړي تاسو به خپل د کارډ انفارمیشن چې دی هغه به هغوله ورکړئ او بیا به هلته تاسو ته لیکلي چې دې باندې دومره ټیکس دی دې باندې 150 یا 160 درې درمیان کې دې باندې ټیکس دی نو هغه به تاسو پی کوئ او ستاسو فوټو چې دی هغه به چینج شي نو زه خو نه چینج کوم ما صرف ویډیو کې تاسو ته طریقه ښیله په دغه طریقې باندې تاسو خپل فوټو چې دی هغه چینج کولی شئ